تا ځان ډیران ته ورسوه هغه درنه لاړه واده شوله نو د دې دا حل خو نه دی. نشه دې شروع کړې ولې وجه څه وه؟ بس وجه دغه وه چې د ما یو جینۍ خوښه وه مور مې ورله وی تاسو غریبانان یو موږ مالداره یو. چیړه مې مخوږ مې زیاتېږي جانان د زړه په سر په بلیډ وخلی یمئ. مهرباني وکړئ په عاشقۍ کې دا شیزونه مه کوئ. ځان نه یو داسې سړی جوړ کړئ چې هغوی درته بیا خفه کېږي چېرې کاش چې دا یا د ملکل د سر توتي وې یا پاور ساتي وې او چې مې نه دي د غمونه یا غمونه شاته زموږ چینل دې سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو आवाज د خپل کوربه شهزاد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو کتونکو د پروګرام ستاسو आवाज سره زه ستاسو کوربه شهزاد خان یم. قدرمندو کتونکو موجود یم په امید ویلفیر ارګنایزیشن کې. تیر ویډیو هم کړې وه د امید ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم مشر په واد به نن راغلیو د یو ناشنا کس سره ملاومه چونکې هلته مریض دی اډمیټ هم دی. نامه مو څه ده ورورو؟ جهانګیرو. جهانګیرو خفای که خوشحاله؟ خوشحال یم یار ښکاري خو نه داسې. نه دلته ډېر خوشحاله یم. ډېر خوشحاله یې؟ او جي. ښه دا راته ووایه دلته په څه سلسله کې راغلی مطلب نشه مو کوله؟ نشه به مې کوله لاول به مې چرس کړل بیا مې څه وخت کې پرې شو دلته مې علاج کړی خو ښکلی علاج یې راله وکړو چې کور ته لاړم ګولۍ مې نه وې که نه لکه قریبي ده پیسې هم نه وې مور مې ویل په یک تاریخ په ګولۍ راوړم بس دماغو مې کار پرېښودو بس ښځې سره مې جګړه وکړه. دا راته ووایه چې زه به در سره هم دلته کښېنم چې ښایسته ګپ شپ ولګو ګپ لګو صحیح ده؟ ښه دلته اوس څونه ټایم وشو دا راته ووایه. دلته مې کېږي دغه 18 19 ورځې مې کېږي. صحیح خوشحاله یې؟ ښه خوشحاله یم. صحیح. دا راته ووایه څنګه علاج میلاج او د دې ځای د ماحول نه د دوی د دغه نه مطلب د هغه خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یم. د دې دلته غټ غټ ډاکټران راځي جی څه ورته وایي معاینه کوي که څه ورته وایي معاینه ده لکه هغه وکړي. صحیح. او ښه سکون والا ګولۍ دي او دماغ به دې په سکون وي. صحیح. دا راته ووایه چې مطلب نشه دې شروع کړې ولې وجه څه وه؟ بس وجه دغه وه چې د ما یو جینۍ خوښه وه مور مې ورله وی تاسو غریبانان یو موږ مالداره یو نو بس تا هغه وخت نه ما چرس چالو کړو اوسه پورې مې څکل ښځه مې ده اوس بچي مې دي 15. نه نو مطلب دا خو چې څوک مطلب عشقي مشقي او دغه شروع کړي نو ډایرکټ به د نشې طرف ته ځي نو بس نور لار ورسره نه وي داسې ملګري یا مطلب څه جرګې مرکې خو داسې ملګري دي اورې سمه لار سړي ته نه ښایي ډایرکټ په دې کوی ته غورځوي. دا راته ووایه چې مطلب عشقي مشقي چې خلک وکړي که نه نو خو په عشقۍ کې بیا موږ ډېر داسې شاعران لیدلي دي چې مطلب اواز مواز هم دغه کوي مطلب د هغې نه علاوه ټپه مپه وایي شعر و شاعري کوي نو څنګه تا پکې څه یاد کړي وو که نه؟ بس ما د ټپې راځي ډېرې ټپې درې درځي مړه زه خو یم چې زه ورځه پې دا کتونکي هم لږ واوري. وای د دې خان دړه دپاره یا ډکې مې سرې په وینو سرې ارته کومه یا د ملکل د سر توتي وې یا پاور ساتي وې او چې مې نه دي د غمونه یا غمونه شاته کسه وړاندې او غم چې راوړاندې شي ځواني تباه کوینه او چرسي به راشي ما به مړه یا مایی د چرسو کنډولي مات کړي دي نه یا په یارانه دي خفه نه یمه خفه په دې یمه چې بل دې ګرځوي نه یا په خطرناکو کوڅو ګرځي زما د شیخه ګیله کېږي د ښکلو چمته د تبلیغ په بانه ځي نه یا جومات ته ښکلی چړی رالی یا ملا په ګیره لاس وخي چې ښکل به یې کمه د خوشحالۍ نصیب پارې پرېښودله چړې جینۍ وتښتوله چړې جینۍ وتښتوله نه نه زه په ټانګه کې ځم نه نه زه په رشکه کې ځم نه نه زه ملایي خورم او نه نه زه په آلوده خورم یا مولا دې داسې نیولې کا او چې نیولې دي تپوسونو له راځي نه
دا لیونه ګرځه او پچم کې ګرځه او چې ډاډه در باندې یما دا اوس خو لږ ډېر نیولی یم او کویار مې بیلو بیا به ډېر نیولی شمه او دا لیونه شه په ما راشه د لیونو دارو په جب کې ګرځومه د ملک البصر بخیجو په پنجدارو سبلو و خمی خلای دارل می دسی در نتور دے لکا د جمی دیوال تور کی دیوالونا نو جینې ډېره ښایسته وه خوښ شوی زما ورورو زمونږ کلي کې کورو په بډه تمانچه لاس کې ټوپک په ګرځوي چې ښکلي ګرځوي جیبونه ډک په ګرځوي مړ پتا یم شنه شابه غېږې ته راځه زه خو ستا یم شنه شابه غېږې ته راځه او راځه چې یو شو راکیبانو جوړونه مړ پتا یم شنه شابه غېږې ته راځه چېړه مې مخوږ مې زیاتېږي جانان د زړه په سر په بلیډ وخلی یمئ پس له دا غدي را واپس کوي او چرته ځنګل باندې به اور لګوینه جانانه تیرې کم نه سامنے یوه جونګړه او په ځنګل کې جوړومه او د سیند نه پورې مې یاري شوه اوس په کښتۍ وله د زرو جوړومه نو ځمکه ودو اسمانو د دې نو ټول جهان جهانو د دې مال خوب نه راځي په غوا کې مې جانانو د دې جانانو د دې واه 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 والله تا خو دغه روح بدل کو دغه په وخت به اداره لوي چې مطلب دا مروچت کړي څنګه بوره حالات کې وسل نه یاره جی دا خو ډېر په بد حالات کې وو او تقریبا 3 بجې وې د شپې 3-4 بجې وې چې دی کور کې تړلی وو ولې چې دوی په دې حالاتو کې بیا خو په ځان نه پوهېږي نو په کور کې نه کښېني بیا ډېر لیټ ټایم راغلی و نو بس چې څنګه کور ته راغلی دی کور کې هغوی تړلی وو وراره وو تقریبا ورور وو هغوی بس کال وکړو چې راشي یاره سړی هم دغه شان په کور کې دغه کړی دی او باقي نقصان کوي نو بیا بس موږ پسې خپل ټیم ولېږو هلکان لاړل سیکیورټي والا او دی راچوت کو په بد حال کې وجي ماشاءالله اوس خو داسې نه ښکاري چې دغه تاسو کوم کنډیشن بیانوي د کنه نو داسې خو نه ښکاري ماشاءالله سره بالکل بس دلته اصل کې وجه چې کوم ده د میډیسن ده دلته ټوټل میډیکل علاج دی په میډیسن باندې دی او د هغې د وجې بس د دوی بیا ذهن او چې کوم هغه غوسه شوله کوم لیونتوب شو هغه د دوی نه وځي واپس لکه نارمل حالت ته ریکور کېږي په مزه وځي صحیح ډېره مننه تاسو له واپس راځم جهانګیر خانه دا راله ووایه چې مطلب ستا هغه ګپ مالم خوند راکړو مړه چې مطلب کومه د لیلا مجنون د هغوی د قصو نه څه خبر یې لیلا مجنون نه خبر یم وایي مجنون مونځ کوو وایي یو سړی پې تېر وته واورې نو ورته نه لیدل دا مجنون پې تېر وته نو هغه سړي زر دغه وغږاړده سلام نو مجنون ته وایي تاسو وړاندې چې ما نه وینې وایي زه د الله په عشق کې روان یم لکه لیلا په عشق کې روان یم زه تا نه وینم او ته په مانځه ولاړ یو ما وینې نو دا هغوی خو به مطلب نشه خو به نه کوله مجنون نو دا اوسنی خو نشته ټول هسې هغه محبتونه نشته نن سبا ستا خو بچون کې ټایم وشو که نه د دې دغه نه و چې تېر شي پې نو استاد شي خو څنګه متل دی کوم زلمي چې دی یا په دې کې اخته دی یا مطلب دغه طرف ته خیال راځي په دغه کې پیل شوي دی هغوی له څه پیغام ورکوي آیا نشه حل دی هغوی له دا پیغام ورکوم چې دلته د هسپتال ته راولي یو میاشت پسې نه نشه چې کوم دی نو نشه وکړي کومه غټه نشه هغه کوي که نه دې هسپتال ته دې راولي خدای پاک فضل دی چې میاشت کېږي بیا به پېژنم نه دونه به غټ شوي د خدای په حکم قدرمندو کتونکو جهانګیر چونکې زه ته سوال بل څه کوم خو هغه د هسپتال نه دومره مطمئن دی چې بار وایي چې مطلب په دې ماحول کې دومره ایډجسټ او دونه خوشحاله دی چې خپل مریض دلته راولي نو هغه بالکل خجالن کې زما سوال دغه دی چې مطلب د محبت یا دغه چې کم دی نو حل صرف نشه ده کو نه خو هغوی ماشاءالله په وخت به تاسو ته ډېر زیات کریډټ در کوم
نو کو تاسو سوای دغه کیمرا د میسج پیغام ورکوي ورزه به خبرونه راټولو شهزاد په دې چې کوم هیستوري دا وایي چې یاره زه دغه ومه دا عاشق وم او بس هغې کې ناکامه شوم نو بیا ما دغه څیز شروع کړو نو زه خو یم د دې خو دا حل نه دی الله پاک ته ودرېږه 2 رکعته نفل وکړه مونځ وکړه نو الله پاک به درله چې ستا کوم خواهش دی ارمان دی ستا کوم مینه ده الله به درې درکړي او ته ځان داسې مه جوړوه چې ته ځان په دې څیز باندې ډیران ته ورسې چې تا له یو مطلب تا سره رشته ونه شوله ته ځان داسې جوړ کړه چې مطلب ته پیسې وګټه یو ښه انسان جوړ شه ښه انسان جوړ شه چې مطلب هغوی د نه امپریس شي او تا له خپله مطلب مینه درله درکړي تا ته مینه میلاو شي نو دا نورو ته هم پیغام دی چې کوم خلک دا خبره کوي چې یاره زه عاشق وم او دا شی مې وکړو نو مهرباني وکړئ په عاشقۍ کې دا شیزونه مه کوئ ځان نه یو داسې سړی جوړ کړئ چې هغوی درته بیا خفه کېږي چې یاره کاش چې دا سړی مطلب زمونږ وي نو په دې سیزونو باندې څوک نه دغه کېږي تا ځان ډیران ته ورسوه هغه درنه لاړه واده شوله نو د دې دا حل خو نه دی که نه صحیح ده ډېره زیاته مننه خوشحاله راته اوسئ قدرمندو کتونکو په وخت به کو دا راته ووایې کو مطلب څوک ستاسو مطلب دغه څه دي کو یو سړی مطلب داسې مریض وي دغه یي که نه تاسو سره رابطه به کوي تاسو پسې ځئ یا دلته به راولي دغه څه پروسیجر دی زموږ خو چې دغه 3 میاشتې ټریټمنټ دی دلته موږ یې اډمټ کوو او بل دا چې اکثر د نشیان چې کوم دوی په خپله خوښه باندې هسپتالونو ته نه ځي یریږي د هغې وجه دا ده چې یاره نور هسپتالونو کې یاره وهل دي او ټکول دي نو دې وجې اکثر دا خلک یریږي بل خیر نشي حالات کې مي دوی نه غواړي چې موږ د دا نشه مطلب پرېږدو هغه دومره په هغې کې ورډوب شوي نو زیاتر موږ راولو نو زموږ خپل ټیم دی سیکیورټي والا دي او هغوی ورپسې لاړ شي او ښه په رمن او ښه په نمبر خو به چلیږي هم په دغه باندې خو تاسو خپل نمبر زباني وي نو زموږ د رابطې نمبر دا دی 0346 81 96 207 بل یو نمبر دی 0344 11 23 382 په دې نمبرو د رابطه کوي 24 غنټې انشاءالله او موږ به چې په هر ځای کې داسې پیشنټ وي موږ ورپسې ځان رسو انشاءالله را رسو به دلته ډېر زیاته مننه قدرمندو کتونکو تاسو دغه خبرې اترې واورېدې اخر کې یو پیغام ورکوم او زه هم د خپله خپرونه راټولوم منم دې کې هیڅ شک نشته قدرمندو کتونکو جهانګیر خان لږ را دې خوښه مینا محبت دا یو ډېره پاکه یو ډېره سپېڅلې جذبه ده دې کې هیڅ شک نشته دی خو مطلب چې دغه ځای ته خبره ورسي یا څه مطلب د جرګې سیسټم شته دی زموږ په دغه کې یا د مشرانو په دغه باندې یا داسې نور که نه داسې قسمه قدم اوچتول نه دي په کار په هغې کې صحیح شو د دغه بل مطلب کله چې د ماشوم د مور او پلار چونکې په وخت به خپله پلار دی پته به یې ورته ډېر په سوالونو ډېر په دعاګانو باندې وغواړي مطلب څومره بیا په هغه باندې څونه زیري او څونه دغه راټول کېږي د مور او پلار د بچي نه ډېر زیات توقعات دي چېرې مطلب دا به رالویږي او دا به زما د بوډاپې سهاره جوړېږي دغه شان که نه لوی لوی امیدونه او دا ورسره وابسته وي نو چې هغه بیا داسې طرف ته لاړ شي نو دا بیا ډېره زیاته د افسوس خبره ده خو بیا ډېر زیات خوشحاله په دې شمه چې د فواد بهی شان شاه زلمي په دې معاشره او په دې وطن کې موږ لرو نو انشاءالله هغه خلک چې په ډیران باندې پراته وي یا مطلب په کور کې هم خلک نفرت کوي هغه راشي دا د یو 18 19 ورځو د علاج سره ماته لکه داسې نه ښکاري دوی چې کوم کنډیشن بیانو چې دا دومره بوره حالات کې چې موږ پسې لاړو تړلی یو ماشاءالله دغه احساسو د وړاندې دی نو ډېر زیات خوشحاله شم او ډېر زیات کریډټ در کوم فواد بهی او الله دې وکړي چې تاسو د خپلې هلې ځلې او د هر څه همدغه شانته کې روان انشاءالله بس تاسو به راسره انشاءالله ملاتړ کوئ انشاءالله مرسته به راسره کوئ انشاءالله ستاسو سپورټ وي موږ به انشاءالله د دې خلکو خدمت کوو صحیح انشاءالله انشاءالله راولو به بس فواد بهی تاسو خو ما ویل زما دغه کیمرا او مایک بالکل دا تاسو ته وقف دی اینی ټایم او انشاءالله دا وطن زمونږ دی دا خاوره زمونږ دی دا به ښایسته کوو انشاءالله او دغه شان چې کومه دی څنګه چې تاسو خبره وکړله جي تاسو خبره کټ شوله بخښنه غواړم دا کار یوازې زمونږ کار نه دی چې مطلب بس په 4 کسه به موږ د خلک کنټرول کوو مطلب د دې د علاج نو دا چې ستاسو په شان سوشل ورکر را سره تکړه لکان زلمی را سره انشاءالله زمونږ به په ډاډه یو او انشاءالله موږ به خپل کار مخکې بوځو صحیح انشاءالله ډېر زیاته مننه قدرمندو کتونکو د خپله خپرونه هم په دې ځای باندې راټولو دغه نمبر هم چلیږي دغه باندې تاسو رابطه کولی شئ که داسې خوږ شه کې مطلب داسې مریضان تاسو نه یا مطلب چمګاوڼ کې داسې وي
نو دغه نمبر باندې بالکل رابطه کول شي. فواد به خپل پرسنل نمبر دی بدرځي او هغه پیشن به راوچته او ان شاء الله یو د معاشري یو کامیاب انسان به الله په فضل سره جوړیږي. ورکه خپل رور شهزاد خان لدی دعا سره اجازه ته چرته چې موسی خاد آباد خوشاله اوسئ تل بریالي اوسئ. د هغه لوی الله پامان. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.